د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو زما شکر الله پاڅون سلامونه ومنئ. قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسې هم په جریان کې یاستئ، په ننګرهار کې د افغانیو د بشپړ ترویج کمپاین پیل شوی دی. د جدي لومړۍ نیټه په ننګرهار کې د افغانیو د بشپړ چلن لپاره یو ضرب الاجل ټاکل شوی. دا چې ولایتي اداره په خپل دغه کمپاین کې څومره جدي ده، تر دې دمه کوم خنډ شته که نشته، کمپاین څنګه روان دی او کومې ستونزې چې د ولسونو دي هغې ته هغه څومره په پام کې نیول شوي دي. په همدې تړاو د ننګرهار له قدرمن والي ښاغلي شاه محمود میاخیل صاحب سره ځانګړې مرکه لرو. ستاسې پام د دغې مرکې لیدو او اورېدو ته رابولو. والي صاحب ستړي مه شئ، بیا هم ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت مو انعکاس ته ورکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخه تاسې ته او د انعکاس تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د روان کمپاین په اړه که لږ وغږېږي، څومره بریالي یاستئ تر دې دمه؟ ستونزه څه ده؟ ستونزې شته که نشته؟ نو دا کمپاین د تیرو کمپاینونو سره فرق لري او فرق یې په څو شیانو کې دی چې موږ تقریبا 2-3 میاشتې په دې باندې کار وکړ. مجالس هم سره درلودل، حتی د امجبارو ولایتونو د والي صاحبانو سره مجلس درلودل او هغه تیر کمپاینونو کې هغه خلاوې چې کومې وي هغه هم په ګوته کړي چې ولې هغه ناکام شو او د هغې نه موږ څه کولی شو چې هغه خالیګاوې ډکې کړو. نو دا زموږ هغه ارزونه وه. نو اول دا و چې عامه پوهاوی پخوا کم، اوس عامه پوهاوی نهایت زیات شوی دی او یوازې په جلال آباد ښار کې نه بلکې په ولسوالیو کې دا اضافه شوی دی. دویمه برخه چې وه پخوا هغه تغییر د یا توپیر د وړو او لویو پیسو یعنې غټو پیسو په صرافانو لخوا او بانکونو طرفه یعنې دا کېدل، یعنې تفاوت ورته قایلو. موږ د بانکونو سره هم وغږېدلو او د صرافانو سره هم وغږېدلو چې د وړو او لویو پیسو په منځ کې باید هېڅ تفاوت نه وي. که هر څوک تفاوت قایل شي دا تخلف دی او هغه به جواز بیا کینسلیږي، که بانک وي که دوکان وي هغه به بندیږي سره. دریمه مسله چې مهمه وه هغه د وړو پیسو شتون، ځکه چې بانکونو وړې پیسې ډېرې ساتلی نه شولې او صرافانو لپاره هم مشکله وه. اوس دا مشکل نشته دی. که چیرې بانکونو باندې یا صرافانو سره وړې پیسې اضافه کیږي دا به د افغانستان بانک ته وړي او که پیسې کمیږي د افغانستان بانک به پیسې بازار کې عرضه کوي. یعنې مخکې د دې کمپاین نه موږ تقریبا 120 میلیونه افغانۍ وړې پیسې درلودلې او د دې اوس زیاته برخه توزیع شوې ده. نن موږ هم یعنې وړې پیسې د کابل نه غوښتي دي چې دلته باید دا ستونزه موجود نه وي. د دې نه علاوه دا کمپاین پخوا به یوازې جلال آباد په ښار کې و. نو صبر وکړه چې جلال آباد ښار کې یو ځلې افغانۍ رواجي بیا به په ولسوالیو کې رواجېږي او بیا به په همجوار ولایتونو کې رواجېږي. دا ځلې دا کمپاین د جلال آباد ښار، ولسوالۍ، همجوار ولایتونو کې ټول یو رقم شروع شوی دی او دا یو په بل باندې تاثیر لري. بل پخوا جریمه پکې وه. نو جریمه په خپله د یو بل فساد ته زمینه مساعدوله. دا ټوکې خبرې هم شته دی چې څوک بیا په کلدارو چې ونیو بیا ته بیا کلدارې ورکولې او بیا به په هغې باندې خلاصېده. نو دا دپاره چې دغه ناکامه تجربه تکرار نشي دا ځلې موږ جریمې پکې نه لرو، فقط تخلف باندې که یو ځل وي دوکان یې بندېږي، که دویم ځل یو ورځ دپاره، که دویم ځل تخلف یې وکړه 3 ورځې، همداسې 15 ورځې او بالاخره جواز یې باید کینسل شي. نو په دې خاطر باندې د دې دپاره دغه پلانونه په نظر کې نیول شوي دي. بله مهمه مسله چې وه هغه د نرخنامو وه. پخوانۍ نرخنامې د مارکیټ د دغه سره برابرې نه وي، یعنې قابل د تطبیق نه وي. نو په دې خاطر باندې دا ځلې مونږ دغه نرخنامو کې یو تغییر راوستی دی چې څه واقعي شکل باندې وي هغې باندې ورکړل شي. بله مهمه مسله چې ده هغه د تبادله وه. پخوا تبادله مشکله وه چې سړی وسنجي چې اوس زه ګټه کوم که تاوان کوم. اوس نو تقریبا هر سړی پوهېږي چې یوه افغانۍ 2 کلدارو معادل ده. که کرایه 10 روپۍ وي 15 روپۍ باید ورکړي، که 100 روپۍ یو شی و 50 افغانۍ یعنې هغه تبادله ده او دې کې هم لا دوکاندار ګټه کوي ځکه چې دغه 2-3 ورځو کې د افغانۍ ارزښت نور هم پورته تللی دی. حتی زه د افغانستان بانک د رئیس صاحب سره نن سهار په کابل کې وغږېدلم
هغوی ویل چې دغه میاشت کې به موږ نور کلونه چې مالي کار به چې اخر کېده نو دوی به ډېر ډالر مارکیټ ته وړاندې کول. نو یو نوی بانک به د فشار لاندې و. دا اولین کال دی چې ننګرهار کې چې دا کمپین شروع شو، بانک د هغه فشار لاندې نه دی او افغاني قیمت بې له دې چې ډالر په هغه تناسب مارکیټ ته عرضه شي، افغاني خپل دغه ساتلی دی. او بله اخري مهمه مسله دا ده چې د ولسونو ژمنتیا هم شته ده او موږ هم ژمن یو چې دا به تطبیق کیږي. حتی په تورخم کې هغه څوک چې افغانستان ته راځي او دخولي وي باید مخکې دې نه خپلې پیسې بدلې کړي. نو دا پروسه موږ په ټولو ځایونو کې همزمان په یو شکل باندې دغه کړې ده او دې ته ژمن یو چې دا به شي. په ټول ننګرهار کې پیل شوی ولسوالۍ ښار په ټول او حتی هم جوار ولایتونو کې. تشکر. طبعا ځینې عوامل چې هغه د کمپاین په وړاندې د ستونزې هغه تاسو بیان کړي، اما په تیر ته که موږ نظر وکړو کوم عوامل و څه لامل وشي دا پروسه نه بریالی کېده، ولې لا هم کلداره چلېدله؟ اصلي ستونزه چېرته ده؟ خو درې څلور مسایل لکه ما چې اشاره وکړه، یو خو دا ده چې عامه پوهاوی لا زیات نه و، خلک ذهناً دې ته آماده نه و. بله. دویمه مسله دا ده چې دغه کمپین مقطعي و. مقطعي په دې معنی باندې چې یوازې جلبات ښار کې مګر ولسوالیو کې اوس امکان نه لري هغه بیا وروسته وکړو. دا ځل په ټول ننګرهار کې او حتی هم جوار ولایتونو کې د کونړ و لغمان او نورستان تقریبا دا یو رقم شروع شوی دی. نو ځکه د یو ولایت په بل ولایت باندې تاثیر لري په دې کې. او دریمه مسله چې مهمه ده هغه د ننګرهار د زموږ هغه اراده ده چې زموږ امنیتي ادارې د قانون د تنفیذ ادارې او دلته د رئیس جمهور حکم شته دی چې تاسې کلدارې بندې کوي او افغانیو ته ترویج ورکوي. نو په دې خاطر باندې موږ اراده هم شته دی، حقوقي دغه هم لرو، یعنی حکم لرو او دې ته به دوام ورکوو. نو دا مقطعي نه ده. تشکر. دا به نن هم وي، سبا ته به هم وي، میاشت پس به هم وي، تر څو چې موږ افغانۍ په ننګرهار کې مطلق راوړو. تشکر. والي صاحب ستاسو له خبرو چې واخیستل شو هغه دا دی چې په تیر کې جدیت موجود نه و. د سږ کال یا اوسني کمپاین کې هم ولایتي اداره جدیده او هم له مرکزي ادارې فشار شتون لري چې افغانۍ به په بشپړه توګه رایج کړي. یو مسله تاسو په لومړنیو کې ویل چې 120 میلیونه وړې افغانۍ مو بازار ته عرضه کړې، خو زموږ د معلوماتو له مخې لا هم خلک شکایت کوي چې کوچنۍ وړې افغانۍ نشته، بازار کې کمې دي. دا مسله څومره جدي نیول شوې یا د خلکو وختونه څومره په ځای دي؟ مشکل دا دی چې د افغانیو د موجودیت کمبود نشته دی. بله. اما داسې نشي کېدلی چې بانک خلطه د افغانیو په اوږه اچولي وي او دوکان په دوکان یې وګرځوي. دا د هر دوکاندار مکلفیت دی چې لاړ شي د بانک نه وړې افغانۍ واخلي. نو په دې کې بانک څه مشکل نه لري. او د نمونې په شکل باندې دی یو ورځ نیمه صرافان باندې وګرځېدل که څوک وړې پیسې اخلي نو موږ یې لرو. اما په ټوله دنیا کې دا دی چې دوکاندار، شخص، عمده فروش، صراف، هر څوک چې پیسو ته ضرورت لري هغه بانک ته ځي. بانک د چا کور ته ورتلی نشي. نو په دې خاطر باندې که څوک وایي چې زه نه لرم لاړ شي بانک نه پیسې واخلي. اما بانک دومره ظرفیت لري چې د جلال آباد ښار ټولو دوکاندارانو ته سره چې کمپاین شروع شو دوی وړې افغانۍ ورکړي. نه اوس خو عام شوي دي. ما غوښتل چې اوس هم 80 میلیونه دلته توزیع شوي دي. د ننګرهار د اقتصاد لپاره دا ډېرې پیسې دي. 120 میلیونه دې ودرلودلې، حتی نن یې نور هم راغوښتي دي. نو دا خو ته مجبور یې چې هلته د صراف نه واخلې، راکړه ورکړه چې اضافه کېږي. نو بانک د ظرفیت لري، پیسې لري. بله. تشکر. مشکل نشته دی. د وړو پیسو مشکل که کوم ځای کې یو څوک قلارې کور کې ناست یا په یو دوکان په کونج کې د ښار په یو ځای کې ووایي چې زه وړې پیسې نه لرم نو ما ته دې پیسې دلته راشي، دا به ستونزه وي. دا به یعنې څوک یادونه وکړي. خو په عمومي شکل باندې پیسو کمبود نه په بانک کې شته نه په مارکیټ کې شته. تشکر. یو لوی مشکل چې خلک یې دی هغه د نرخنامو کنټرول دی او په دې برخه کې تر ډېره ښاروالۍ مسؤلیت لري. خو د کمپاین له سر نه چې که جدیت نه وسي ممکن دا پروسه هم داسې بیا سسته شي. په ځینو مسایلو کې په ځینو ځایونو کې یا په کرایو کې که پخوا 10 کلدارې اخیستل کېدې اوس 20 افغانۍ اخیستل کېږي. د ځینو ساحو کرایې دغسې اوس اخیستل کېږي عملا.
یا د ځینو نرخونه چې ښکاره مثال خلک د خیاطانو نرخونه ورکوي چې پخوا ونه 5,500 کلدار 600 کلدار یا اخیستل کېدې، اوس ورته نرخنامه 3,500 افغانۍ ټاکل شوې، دا 200 کلدارې کېږي. دغسې امثالو نور مثالونه هم شته. د نرخنامو په کنټرول کې له جدیت نه باید کار واخیستل شي. څومره جدي یاست؟ مثالونه خو سړی همیشه یو مثال په هر ځای کې ورکولی شي، اما په څومره مسایلو کې. بله، یعنې که 100 قلم یو شی وي، په یو قلم کې یو ځای کې مشکل وي، دا معنی نه چې پروسه ټوله ناکامه ده. 3-4 مسایل دې کې هم دي چې اول دا ده چې زیات کسان اوسه پورې هغه زړې نرخنامې فکر کوي. بله، د پرون نه نوې نرخنامې ورکړل شوي دي او حتی نن سهار موږ په اداري مجلس کې په دې باندې بحث وکړ چې یو ځل بیا یو نظر پې واچول شي چې کوم ځای کې تفاوت موجود وي هغه اصلاح شي. بله، یعنې هر کار چې کې خامخا به خالیګاه په اوله کې موجود وي. پخوا نرخنامې چې وي دا اوایي وي، یعنې د بازار د مارکیټ سره برابر نه وي، نو تطبیق کېدل هم نه او یا به دکاندار پټولې. اوسنۍ نرخنامې چې دي دا چې مارکیټ کې څه په کوم قیمت شیان خرڅېږي د هغې سره باید هغه تناسب باید برابر وي چې عملي بڼه ورته ولري. مهم شی دا دی چې د ولس عامه پوهاوی هم ډېر مهم دی. بله، اوسني وخت کې افغانۍ د کلدارې نه لږه نور هم ښه شوې ده. بله، خو دې دپاره چې نه دکاندار تاوان وکړي نه ولس تاوان وکړي، اوسنۍ تبادله په 1:2 ده. که چیرې 10 روپۍ کرایه وه، مشتری باید 15 روپۍ ورکړي. که هر دکاندار هر ترانسپورټ والا ته اضافه اخلي ورته ورې نه کړي. اول ته نږدې که هر پولیس ولاړ موږ ټولو حوزو ته هدایت ورکړی دی چې په هغې کې جدي اجراات وکړي. یعنې که څوک تخلف کوي، که ولس هم دې کې مکلف دی چې مفتې پیسې چاته ورنه کړي. که چیرې 20 روپۍ کرایه وه اوس باید 10 ورکړي. یعنې دا زه ټولو ته اعلانوم چې ولس د مخکینی قیمت په تناسب په نیمایي باید دا پیسې ورکړي او دا اسانه فرموله ده اوس. ولو که په دې کې هم دکاندار یا خرڅوونکی پکې ګټه کوي، ځکه چې 2-3 افغانۍ نور یعنې دغه چې ده کلدار راټیټه شوې ده. نو په دې خاطر باندې د ولس عامه پوهاوی په دې کې هم دغه دی او تنفیذ د قانون هم دی. نن هم ټولو د څارنوالۍ منصوبینو ته دا ویلی نن سهار چې دوی په ښارونو کې په جلالباد ښار کې وګرځي او ټول موظف شي چې ورته ووایي چې که څوک تخلف کوي بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کیږي. موږ اوله کې کوشش کوو چې تدریجي شکل باندې مخکې لاړ شو او که څوک بیا مکرر متخلف وي نو هغه مجبور دی بیا څارنوالۍ ته معرفي شي. بله، والي صاحب یو پوهاوی دی، بل د ولس قناعت دی. په افغاني ټولنه کې خصوصا په دغه سیمو کې قناعت لږ مشکله دی. موږ ولس څنګه قانع کړو یا د دې قانع کولو لپاره کوم پروسیجر مخکې تللی که نه تللی چې زه په دې قانع شم چې یو خو د احساس خبره صحیح ده، افغانۍ زما ملي کرنسۍ ده، زه افغان یم باید افغانۍ وکاروم نه پاکستاني روپۍ وکاروم. بل د ولس قناعت دی. مثلا زه څنګه پوه شم چې یو توکی په 50 کلدار یې اوس راته په 10 راکول کېږي، 5 مې تاوان کېږي، زه ولس باید مخه ولس باید ورنه کړي. بله، یعنې دلته قناعت څنګه ګوره افغانۍ کې خو قناعت دا دی چې اوس خو ولس تاوان نه کوي. چې یو شی په 100 کلداري اوس باید په 50 کلداري واخلي. که چې څوک تخلف کوي نو ولس هم باید همکاري وکړي چې پلاني ځای کې ما باندې تخلف وشو، موږ 160 نمره موجود ده، عدلي او قضایي ارګانونو ته هم ویل دي، پولیسو ته هم ویل دي او دا به جدي تعقیبي. بله، یعنې دا کې هغه تنفیذ د قانون به وي په دې کې. او قناعت هم دا دی چې دا کوم کمپین چې اوس په ننګرهار کې روان دی نو موږ خو هر سړي ته پولیس نه ودرولی، بلکې ولس په خپله قانع شوی دی چې دې کې زما ګټه ده. ولس قانع شوی چې دا یو ملي احساس دی او بالاخره اقتصادي ثبات رامنځته کېږي. لکه مخکې مثال یې ما ته د افغانۍ تبادله د ډالرو سره وویلله، نو دا بالاخره تاسې ګورئ په نور ملکونو کې هم دغسې ده. بله، اوس ته په یو ملک ته ځې که ته ډالر هم ورکوې، تا ته وایي چې لاړ شه بانک کې ډالر بدل کړه، بیا راشه ما ته پیسې راکړه. بله، په اروپا کې دا ده، په امریکا کې دا ده، پاکستان کې دا ده، هند کې دا ده. هر ملک ته چې ځې ته به دغه ملک کرنسي استفاده ترې کوې. که تا سره نورې پیسې وي نو ځې بانک کې بیا بدلې. نو په دې خاطر باندې یوازې دلته په افغانستان کې لږه
ګډوډي وه په دې دغه کې سره نو همدا علت دی چې ورو ورو یعنې که ویو چې سل په سلو کې به هېڅ ځای کې کوم مشکل نه وي نه خامخا به مشکل وي خو اوس حالت ته چې ګورو د 98% ته اوس یعنې لا د دې نه به هم زیات هغه ملي احساس هم پیدا شوی دی خلک په خپله ګټه او تاوان پوهېږي او ننګرهار الحمدلله د تعلیم په لحاظ د علم په لحاظ باندې او د ملي احساس په لحاظ باندې که د افغانستان د نور سیمو نه زیات نه وي کم نه دی البته شرایط برابر نو بعضې مشکلات رامنځته شول تاسې ولیدل ننګرهار په ملي پروسه کې لکه ټاکنو کې د ټول افغانستان نه زیاته برخه واخیستله نو په ننګرهار کې دا احساس اوس شته دی خلک ژمن دي او خلک په خپل خیر او ګټه باندې یو عامه خبره دا وایي چې اکثریت مشکل صرافۍ جوړ کړی دی اوس ښه په لنډ مهال کې خو یو ضرورت دی چې په هره کوڅه کې باید یو تبادلې یو صندوق واوسي تر څو افغانۍ رایجه شي او عامه شي خلک سره موجوده اوسي اما د راتلونکي لپاره د صرافیو د کنټرول لپاره څه پلان شته نشته شته دی اوس خو زمونږ دا نن موږ حوزو ته دغه ورکړی دی چې په دې غرفو د بکسو والا باندې وګرځي چې څوک یعنې زیاتې ونه کړي عمومي صرافان یې نشي کولی ځکه چې هغې جواز لري پوه شي جواز یې کینسل کېږي اما دا چې هر ځای کې بکسي دي دیو سره زمونږ پیغام همدا دی دیو ته چې دیو باید تخلف ونه کړي او په دویم مرحله کې زمونږ دا ده چې دا بکسې به ټولېږي د یو ځای ته به ځي چې یو ځل یې دغه اول ضرورت د خلکو رفع شي افغانۍ روا شي نو بیا به دا بکسې ځي یو سړی کې به کینی صرافان سرایونه دیو ته زیان لري هلته به ټول ځای په ځای کوو تشکر ډیره مننه د بانکونو غوښتنه هم کیږي چې په اوس کې یوازې صرافۍ کلدار اخلي افغانۍ درکوي غوښتنه دا ده چې بانکونو باندې هم باید دا به جدي شي چې که کلدار څوک ضروري په افغانۍ باید تبادله شي ترېنه وخته شي یو ډول وظیفه ورکړل شي یا د مسؤلیت ورسپارل شي بانکونو دپاره به دا مشکله وي ځکه چې هغه که دا کار کوي نو هغې ته جدا سیستم پکار دی او پرسونل پکار دی او هغسې شرایط ورته پکار دي نو هغې اوس دې دپاره دا نه لري بانکونه زیات د خدماتو په شکل باندې دي نو په دې خاطر باندې هغه به اوس امکان ونه لري ځکه چې دلته غونډ 4-5 بانکونه دي هغې هغه معاشونه د خلکو نورې حوالې چې کوم یو دي د برق بل د نور شیان دي هغې ورته رسیدګي لا سمه نشي کولی نو بیا دا خو ته بیخي مشکله ده یعنې بېله لپاره بانکونو د دغسې پلان نشته نه خو ضرورت نشته نه بانک او صراف تقریبا دواړه جواز لري یعنی دا لږه غټه سطحه باندې هغه ماډرن شکل باندې بانک صرافي کوي او صرافان خپل هغه سیستم لري نو جواز دواړه لري هغه څوک چې جواز لري هغې لپاره څه مشکل بله دا پوښتنه ځکه مطرح کېږي چې کلداره ډېره ټیټ ده په څو ورځو کې ټوله کلداره نشي راټولېدلی تر څو چې کلدار راټوله نشي افغانۍ نشي رایجېدلی او نشي خورېدلی نو کلدارې خو لږی دی راټولېږي او یعنې دغه کېږي به سره نو مجزم خو نه کېږي که هدف دا وي چې په یو ورځ کې ټول پولیس سیستم سم شي دا امکان نه لري په دې دغه کې اما دا سیستم به روان وي جدیت موجود دی او دې کې موږ ژمن یو ولسونه هم ژمن دي عامه پوهاوی هم شته دی او هغه میکانیزم چې کوم یو د تبادلې دپاره دی هغه وجود لري که بانک یې کوي صرافان یې کوي هدف د خلکو د پیسو تبدیلول دي او هغه کار کېږي وړې پیسې عام شوي دي بل موږ اوس په تورخم کې دا کړی چې وړې کلدارې هم راپرې نه دي دې خواته چې راشي ځکه چې په خپله د کلدارو د وړو دغه چې د منځه ځي موجودیت یعنې هغه ذخیره کمیږي دا په خپله هم تاثیر لري په دغه باندې بله والي صاحب په جریمو به لږ وغږېږو په جدیت به وغږېږو مثلا د تخلفګرو سره یا څوک چې تخلف کوي ستاسو مجازات څه دي څلور مرحلو کې ده اوله مرحله دا ده چې اول ځل یو دکاندار او شخص تخلف وکړه معنا ځکه چې یو شخص هم دکاندار ته پیسې ورکوي او دکاندار یې ماخلي نو په حقیقت کې دواړه متخلف شول نو زمونږ فیصله د اول ځل متخلف لپاره دا ده چې هغه ورځ به دکان تړل کېږي دا شخص به ضمانت باندې خوشي کېږي نو تر څو چې دا خپل ضمانت ترتیبه یو څو ساعتې خو پې تېرېږي بله
په دې اداره کې دویم ځل متخلف دپاره 3 ورځې دکان بندېږي. دویم ځل تخلف چا وکړه په دریم ځل باندې 15 ورځې ده او څلورم ځل تخلف باندې جواز اخیستل کیږي. نو جواز چې واخیستل شو دکانداري بیخي بندي. بله. نو په دې خاطر باندې دغه مرحله موږ فکر کوو چې کافي دي. تشکر. په راتلونکي کې په تیر کې حکومتونو کې یو څه موجود چې هغه به چا په جیب کې به کلدار ولیدل شوه دا به د یو مجرم په توګه نیول کېده او بندي کېده به داسې پلان تاسې هم لرئ که نه لرئ؟ دا خو لږ احساساتي برخورد ده ځکه چې خارجي اثار د چا په جیب کې جرم نه دی. بله. په دې دغه کې اما استعمال منع دی اما یو مجبوریت و دغه دی خو مجبوریت څه کوم چې عام رواج و که نه. اوس موږ یو مرحله دې دپاره تعین کړې ده چې هر څوک دفاترو ته ځي نو که کلدار یې په جیب کې وي دفتر ته په داخل کې نه پرېږدي. بله. نو د چا چې دفتر ته داخل نشو کار یې بندېږي. بله. نو معنا دا ده چې د ورځې په سلهاو زرهاو کسان دفاترو ته ځي په ولسوالیو کې په ولایت کې. نو دا په خپله یو نوه خلک د مشکل سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې دغه مرحله موږ دوام ورته ورکوو. دا به میاشتې دوام کوي او تر څو چې افغانۍ مطلق عام شي. بله. ستاسو د خپلو موندنو له مخې د دغې پروسې په وړاندې سترې ننګونې څه دي په اوس کې؟ اوس فعلا خو څه ننګونه ډېره نشته ده. یعنې عامه پوهاوی شوی ده، کمپاین شروع شوی ده، ولس ژمن ده، د تنفیذ د قانون ادارې چې کوم یو دي هغې فعاله دي، کمیسیونونه ورته تعین شوي دي، 160 نمره فعاله ده، د وړو افغانیو کمبود نشته دی او په عین حالت کې هغه د افغانۍ ارزښت هم پورته تللی دی. بله. نو په دې خاطر باندې تبادله اسانه ده. پخوا به دې فکر کوو چې څه وکړه څو کلدارې شولې څو افغانۍ شولې. اوس خبره نیمۍ په نیمۍ خو هغه اسانه حساب دی. 10 روپۍ کلداره اوس به په 15 ماني وي یعنې افغانۍ نرخ به وي. نو دا هر سړی حساب کولی شي. یعنې دې کې څوک دوکه ډېره نشي کولی ځکه پخوا به چې توهمات کې به فرق و نو دوکه ډېره کېدله. حتی موږ یعنې تعلیم یافته به فکر نشو کولی چې اوس ما ګټه وکړه که تاوان مې وکړه. اوس هر سړی په ډېر اسانه باندې کولی شي چې 100 کلدارې قیمت و 50 دی نو که 50 نه اضافه اخلي دا غیر قانوني دی. بله. اما که په سیاسي لحاظ وغږېږو والي صاحب دا یوه لویه سیاسي ټکر نه دی په دغو سیمو کې پخوا کلدارې چلېدلې کلدارې د یو 4 روپۍ وي. نو موږ دپاره خو سیاسي ټکر نه ښکاري. افغانستان موږ خپله جغرافیه لرو، خپل نظام لرو، خپل سیستم لرو او خپله کرنسي لرو. نو دا زموږ حق دی چې خپله کرنسي په خپل ملک کې رواج کړو او عامه شي. که بل چاته دا ټکر ښکاري نو دا د هغې کار دی ځکه موږ ته خو دا اجازه څوک نه راکوي چې موږ لاړ شو د بل چا په ملک کې خپله افغانۍ استعمال کړو دکاندارانو سره. او بانکي تبادله کې ارزښت ټول لري، ډالر هم لري، ریال هم لري، کلدار هم لري او ټول یې لري که نه. په دې دغه کې اما استعمال په عام بازارونو کې د هر ملک خپله کرنسي ده. نو موږ د چا تابع نه یو، د چا غلام نه یو او خپل د هیواد کرنسي دلته عام کوو. نو دې کې موږ دپاره څه خبره نشته دی او نه موږ د ټکر په صفت باندې ګورو ورته. تشکر. څومره مطمئن یې چې دغه پروسه به هغه چې څومره ټارګټ ورته تاسو ټاکلی دی په څومره وخت کې به په ننګرهار کې کاملا کلداره بند افغانۍ به راشي؟ موږ ټارګټ نه دی ټاکلی چې سبا پورې دی هر څه سم شي. تر څو چې افغانۍ عام شوي نه وي دا کمپاین به روان وي. هر وخت که نن سبا یو میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې بعد چا تخلف کوو زموږ به دا کمپاین همداسې روان وي تر څو چې موږ سل په سلو کې د افغانیو راوژولو مرحلې ته ورسېږو. یو میعاد خو یو وخت باید ووسي چې تر دغه وخت نه وړاندې مطلقا کلداره باید د چا په جیب کې ونه وسي یا څوک د حتی فکر ونه کړي چې چاته یې تبادلې ته راوباسي. نو د پرون نه شروع شوې ده. ښه. پرون د جدي اوله نیټه موږ ورکړې وه ځکه 2-3 میاشتې دې باندې موږ کمپاین کړی و. عامه پوهاوی شوی و، خلک فکرا دې ته آماده وو. اوس دغه دی لکه بعضې تخنیکي ستونزې کیدای شي بعض ځایونو کې موجود وي. یعنې دا مشکله ده که اوس موږ ویو چې سل په سلو کې به یو دم په یو ورځ کې
یو تغییر د کرنسۍ راځي دا مشکله ده. اما اوس که د بازار مارکیټ هم دا تاسې لاړ شئ ویې ګورئ یو ارزونه وکئ یو 10 دوکانه وګورئ چې په څو کې عام ده یعنې افغانۍ اخیستل کېږي څو کې نه اخیستل کېږي. که چیرې فرضاً په 10 کې په 9 کې افغانۍ عام و په یو ځای کې چې د تخلف وشو هغه هم داسې نه ده یو کس په تخلف د یو چا سره وکړي بله داسې نه ده چې ټولې کلدارې هغه هم استعمالوي. خو نو دا بیا کامیاب دی دا کمپاین. او که داسې وي چې په 10 دوکانونو کې یو کس افغانۍ اخلي او نه هماغه کلدارې روانې وي او خلک هم کلدارې ورکوي نو بیا دا ناکام دی. نو په دې خاطر باندې دا یو ارزونه مطبوعات دې وکړي خلک دې وکړي چې په 10 یا 16 دوکانونو کې څو کسه افغانۍ اخلي څو کسه کلدارې اخلي یا په یو دوکان کې د ورځې 100 کسه راځي په 100 کې څو کلدارې ورکوي څو افغانۍ ورکوي. که 80 کسه افغانۍ ورکوي 90 کسه افغانۍ ورکوي خو معنا چې دا کمپاین کامیاب دی. که یو 15 کسه کلدارې راوړل او هغه هم که ونیول شو تخلف دی نو دا بیا یعنې جدا خبره ده. په دې کې دغه دی. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې هغه فیډبیک عکس العمل چې زه د خلکو نه ګورم ځکه زه پرون هم تقریبا 4 ولسوالیو ته تللی وم د بل کاري سفر په خاطر باندې خو دا کمپاین هلته هم روان و بله او دا پخپله یوه ښه بېلګې ده. بله د دغې پروسې د لا ښه پرمختګ لپاره څه ډول همکارۍ ته ضرورت لري د چا همکاري اړینه ده سره؟ بس زما د ولسونو نه دا هیله ده د رسنیو نه د ټولو مدني ټولنو نه د علماو نه چې دې کمپاین ته باید دوام ورکړو. دا زموږ ملي هویت دی زموږ د ملي اقتصاد تقویه ده او ټول باید دې کې برخه واخلو. یعنې دا مسؤلیت ځکه که موږ خپل مسؤلیت سم ادا کړو حقوق هم سم اخیستلی شو نو دا د یوازې د حکومت کار نه دی او دا حکومت نشي کولی چې په عمومي ټولو شیانو کې قانون تنفیذ چې کوم یو دی ولس باید ذهن دې ته آماده شي چې زه قانون ومنم. بله او په هغه صورت کې بیا موږ یو قانونمنده ټولنه لرو. که چیرې هر چاته پولیس ولاړ وي او هر څه په زور باندې کیږي نو دا بیا زموږ او ستاسې د مسایلو حل نه دی. نو په دې خاطر باندې زما د ننګرهار د ولسونو چې څنګه په علم او فرهنګ او ادب کې دی ورسېدل دي مخکې دي همداسې د قانونمندۍ په چوکاټ کې هم مخې ته لاړ شي. او نن یو ښه زیری بل موږ لرو هغه د مالیاتو په مسایلو کې چې موږ تقریبا 9% انکشافي بودجه خپله مصرف کړې ده او همدغسې عادي بودجه. یعنې دا زه فکر کوم چې ننګرهار په تاریخ کې ساری نه لري او که څه هم تجارت کم شوی و یعنې دونه زیاتوالی پکې نه راغلی خو سږکال د تیر کال په تناسب موږ تقریبا 1.5 میلیارد اضافه پیسې یعنې دولت خزانې ته تللی دي. که بعضې نور فکټورونه ورسره حساب کړو نو بیا د دې نه هم زیاتېږي. نو یعنې 40 میلیارده په حدودو کې موږ عاید د دولت راټول کړی دی او دا پخپله یو لویه لاسته راوړنه د ننګرهار لپاره. تشکر ډیره مننه د ننګرهار قدرمن والي ښاغلی شاه محمود میاخیل صاحب کور مبات چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ. مننه تاسې نه مننه کوم. خوشحاله اوسئ. ډیره مننه. د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو په ننګرهار کې د افغانیو د بشپړ ترویج د پیل شوي کمپاین په اړه مو د ننګرهار له قدرمن والي ښاغلي شاه محمود میاخیل صاحب سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده ومو لیده. تر بیا الله مل شه.